بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې د کرانیم آخري دوه هډوکي موږ تاسو ته د خیره سره وایو چې د هغه یو سپاینویډ دی او بل د خیره سره اتمویډ د خیره سره انشاءالله دواړه د خیره سره موږ تاسو شکو وایو د خیره سره. نو سپاینویډ هډوکی چې دی دا یو د هغه هډوکو څخه دی چې هغه د کرانیم په کاسې په جوړولو کې رول لري. شابس صحیح دی. دی د سترګې دغه د ساکټ یا د سترګې دغه اوربیټل کویټې په جوړولو کې دغه د شاخوا دی جوړوي. صحیح دی. سپاینویډ رول پکې لري. او بل خپله د کرانیم انټیریر ټمپلیټ یا مخ خوا قدام خوا کې دی دغه دواړه جانبین جوړوي. صحیح شو. او په داخل خوا کې دی دغه لاندې بیس جوړوي، بیس او قدام خوا ته برخه جوړوي. دا سپاینویډ هډوکی دی. صحیح دی. دا دغه لنډ موقعیت موږ تاسو ویلي. اوس بحث پر کوو پسې وایي سپاینویډ بون چیرې موقعیت لري. دی چې دی خپله د فرنټل هډوکي یعنې تندي د هډوکي شاته او د اتمویډ شاته هم موقعیت لري. که تاسو چیرې دغه تېر عکس ته وارې بیا وګورئ، په دې عکس کې دلته په دغه منځ کې دغه اتمویډ دی، دا کوچنی زرغون چې تاسو اتمویډ دی، مخته دا غټ دی دا ژړ دا فرنټل دی. صحیح دی. نو د فرنټل په دا منځ کې اتمویډ پروت دی. صحیح دی. او دغه د فرنټل او دغه اتمویډ دواړو شاته به دغه سپاینویډ پروت دی. دغه وینئ هسې لکه هغه شوپرک یا کمپڼۍ دغه منځ کې باډي ده، دواړه ورته وزرونه دي، یو وزر نه دی بل وزر دی، وزرونه دي. نو دی د فرنټل هډوکي او د اتمویډ هډوکي شاته پروت دی، د دواړو شاته پروت دی. صحیح دی. او بل خپله د اوکسپیټل هډوکي او د ټمپورل هډوکي مخته پروت دی، یعنې شاته یې بیا اوکسپیټل دی او بغلو ته شاته بیا ټمپورل دی، یعنې دغه دوه هډوکو مخته قرار لري، د فرنټل او اتمویډ بیا شاته، یعنې د دوی ترمنځ موقعیت لري. شاته یې دغه دوه هډوکي راځي او مخته یې دا دوه هډوکي راځي. دی بیا دغه دوه هډوکو شاته موقعیت لري او دا دوه هډوکو مخته موقعیت، یعنې په منځ کې موقعیت لري. صحیح دی. دی چې دی یو ایریکوزر هډوکی دی، معنا غیر منظم هډوکی دی. او بل دی نیموټریک بون دی، معنا حوازه دی، یعنې په ځان کې څه لري؟ ساینسونه. موږ تاسې بحث پر کړی و دې باندې ساینسونه څه شي. صحیح دی. دا مو ویلي وو. په دی چې په ځان کې ساینسونه لري نو ځکه دې ته نیموټریک بون ویل کېږي. معنا حوازې د هوا د انتقال لپاره ساحې لري، د ایر سیلز لري شابس چې هغه مخاطف راځي. دا هډوکی خپله یو د کمپڼۍ غوندې شکل لري، بټرفلای یا کمپڼۍ، او یا ځینې کتابو کې راځي د شوپرک غوندې شکل لري. دا د هغه جوړښت او شکل و. اوس راځو د ساختمان موږ تاسې وایو چې دی په ساختمان کې یا په سټرکچر کې کومې مهمې برخې لري. صحیح دی. اول دی چې دی باډي لري. باډي د یو مهم برخه د منځ دی، باډي ویل کېږي. صحیح دی. بل دی چې دی ګریټر وینګز لري، غټ وزرونه لري. او بل لیسر وینګز کوچني وزرونه لري. او بل پیټروګاید پروسس دی لري. اوس څلور سره په عکس کې در ښوومه، هغه په توسعه دا دغه مهمې برخې دلته ورته ګورئ. په دا عکس کې دغه منځ کې د چې د باډي ده، دا منځ کې چې د باډي ده، دواړو خواوته لیټرل خواوته دا غټ چې دي دا یې غټ وزرونه دي، ګریټر وینګز دي. غټ وزرونه یا ګریټر وینګز دي. او د ګریټر وینګز څخه لږ لوړ د باډي څخه په دواړو خواو کې دا کوچني چې تاسې وینئ دا بیا لیسر وینګز دي، معنا کوچني وزرونه دي، لیسر وینګز دي. صحیح شو. او لاندې دغه پښې چې تاسې وینئ، دغه پښې چې تاسې وینئ یوې خواته او بلې خواته، دې ته ویل کېږي پیټروګاید پروسس. پیټروګاید پروسسونه دي. صحیح شو. چې دغه مخ چې دی دا میډیل دی، میډیل، او شاته چې دی هغه لیټرل دی. بالاخره موږ تاسې چې عضلات وایو، دې سره بیا ځینې عضلات موږ دي، خو هغه ته پیټروګاید مسل ویل کېږي چې هغه هم یو میډیل دی بل یې لیټرل دی. صحیح شو. نو موږ تاسې وایو چې سپاینویډ هډوکی څو مهم برخې لري. اول مهم بخش د هغه دغه باډي ده. دوهم مهم پارټ یې ګریټر وینګ یا د غټ وزرونه دي، دا دوهم برخه شوله. دریم مهم بخش چې ده هغه یې لیسر وینګ یا دا کوچني وزرونه دي، دا دریم مهم بخش شوله. صحیح دی. او څلورم مهم بخش شوله هغه دغه لاندې پیټروګاید پروسسونه دي یا پیټروګاید پلیټ دی، یو میډیل دی او بل یې لیټرل دی. صحیح شو. دا د سپاینویډ هډوکي مهم برخې وې. موږ تاسې لږ بحث پر وکړئ. مخته پسې ځو. ښه.
که چیرې موږ تاسې سپانوي هډوکي ته لوړې خوا څخه وګورو، سوپیریر ویو، موږ تاسې په دغه برخې په کې وینو. دا کومې برخې دي؟ که څه هم دا وروسته وخت بیا وایو، دلته به لږ بحث پر وکړو. د لوړې خوا څخه چې مهم برخه لیدل کېږي، اوله مهم برخه دغه منځ دی، په هډوکي دغه منځ دی، ته سیله توراسیکا ویل کېږي. سیله معنا زین، د آس زین، هغه چې خلک پکې کښېني ده، او توراسیکا معنا ترکی، یعنې ترکی د آس زین، دغه داسې شکل لري لکه د آس زین غوندې. دا تکیه ده، دلته انسان ناست دی، مثال ته لاس نیولی، دا ترکیز د آس ترکی زین غوندې شکل لري. دلته سیله توراسیکا ویل کېږي. دا مهم ساختمان دي شاباس. دغه سیل توراسیکا شاته دغه برخه ته ویل کېږي ډورسم سلای، معنا د دغه سلای شاخوا، ډورسم سلای دغه شاته ویل کېږي. صحیح شو. دغه مخ ته ویل کېږي توبرکلم سلای، توبرکلم شنه توبرکل دی، شنه توبرکل هغه ته توبرکلم سلای ویل کېږي. صحیح شو. دغه څوکه چې تاسې وینئ، دغه څوکه چې تاسې وینئ، او دغه شاته څوکه، او دغه شاته څوکه، صحیح شو، دې ته کلنوید پروسس ویل کېږي. کلنوید پروسس، کلنوید پروسس، چې دغه مخ ته او دغه مخ ته، دا دوه انټیریر دي، معنا مخ ته موقعیت لري، او دغه شاته یو، شاته دوهم، دا دوه پوسټیریر دي، معنا شاته موقعیت لري. دا پوسټیریر دي، معنا شاته موقعیت لري. نو موږ تاسو شو ویل اول په ماینس کې چې د لوړې خوا موږ ته ګور باډي کې دا ماینس کې سیل توراسیکا او د آس ترکیزم، دا هغه شاخواته دغه چې تکیه پر کېږي ډورسم سلای دی، مخواته یې توبرکلم سلای و، دا مخته دوانې پروسسونه دي او شا دوانې پروسسونه دي، دې ته کلونوید پروسس ویل کېږي، دوه انټیریر دوه پوسټیریر. پسې دغه توبرکلم سلای څخه لږ لوړ دلته یو ګروپ ده لکه ناوه، داسې لکه تېره سوې ده، دا ګروپ ته ویل کېږي اپټیک ګروپ. دلته اپټیک نرف تېرېږي، سترګو ته چې راځي، دا سترګو اعصاب چې دی د شاوخوا څخه راځي، داسې مخ ته راځي، دلته یو داسې راځي، دلته ننوځي، او بل داسې راځي، دلته ننوځي. دا چې دلته تېرېږي په دغه ګروپ کې تېرېږي اول دواره، دې ته ویل کېږي اپټیک ګروپ، یعنې د اپټیک عصب دپاره، د سترګو د عصب دپاره یو ناوه مضابه. او بیا وروسته دغسې کانالونه دي، دوانې ویناستئ، دوه کاناله دي، دا سترګو ته سوره کېږي، سترګې ته راوځي. صحیح شو. دته بیا اپټیک کانال ویل کېږي، چې په دې ځای کې سترګې ته د سترګو اعصاب راوځي. صحیح دی، دا بل مهم ځای دی شاباس. بل خو دغه وایي چې دا کوچني وزرونه دي، دا مخکې هم وویله، دا کوچني وزرونه دي، دغه نور بیا غټ وزرونه دي، غټ وزر دي. صحیح، دا مخکې وویلې. بل چې شي لري دلته یو څو مهم سوریان نور هم شته، یو دغه درز دی، دغه درز یو راسته دی، بل چپه هم شته. صحیح شو. چې ویل کېږي سوپیریور اوربیټل فیشر، معنا لوړ د سترګې په اوربیټ یا په خالیګاه کې، فیشر معنا درز، درز دی. دې ته ویل کېږي سوپیریور اوربیټل فیشر، دا به نه هېروئ، دا ډېر مهم دی. په دې کې دریم اعصاب، څلورم اعصاب، پنځم اعصاب، صحیح شو، پنځم اعصاب اوله شعبه، او شپږم اعصاب. موږ تاسې په سر کې درې دانې کرانیل نربونه موږ لرو، 12 کرانیل نرفز تخیر بیا ویل کېږي، مخ تخیر بیا دا راځي، پنځم سمسټرک دا ویل کېږي تخیر اعصاب. دغه 12 کرانیل نربونه چې دي ټول د دماغ څخه د باندې راوځي، نو د مختلفو هډوکو په سریانو کې راوځي، چې دغه اسپاینویډ هډوکي په دغه سوپیریور اوربیټل فیشر کې دریم دانه، څلورم دانه، د پنځم دانه اوله برخه، او شپږم دانه دغه پشکې راوځي شاباس. صحیح شو. دا د لوړ سمسټرو بحث دی، ښه چې ایډیا تاسو ولرئ. بل چې دی خپله دغه فورامین رټینډم دی، دایروي فورامین، دایروي فورامین، په دې کې بیا د پنځم اعصاب دوهمه شعبه راوځي، V2 دوهمه شعبه یې پکې راوځي، او بالاخره پسې دا فورامین اوویل دی، معنا بیضوي، دا بیضوي شکل لري، فورامین اوویل بیضوي شکل لري. په دې کې بیا د پنځم اعصاب V3 درېیمه شعبه پکې راوځي. صحیح شو، چې هغه منډې بدل برانچ دی، د اخره مخته دا ویل کېږي بیا. او بالاخره اخري کوچني کوچني چې دي فورامین سپاینوزم دی، په دې کې بیا د وینې رګونه تېرېږي. صحیح دی. دا و د سپاینویډ هډوکي د لوړ برخې یا د سوپیریور پارټ څخه هغه مهم ساختمانونه او مهم برخې چې موږ تاسو وویل. صحیح دی. مخته پسې ځو، د هر یوه اوس تشریح کېږي، جلا جلا بېرته بیا وایو، ما ځای وایي یا باید درسره وي د غونډه. ښه، راسئ موږ تاسو وایي چې چیرې موقعیت لري دا هډوکی، سپاینویډ هډوکی په سنټرالي، په منځ کې موږ تاسو وایي چې دې هډوکي څه ده،
باډي ده صحیح شو په مینځ کې چې ده باډي موقعیت لري شابس چې هغه کیوب بوم یعنی مثلا مکعبي شکل لري شابس صحیح شو او بل چې دی ساینسونه باډي کې لري شابس دا باډي چې د په مینځ کې موقعیت لري مینځ کې دا باډي ده شابس دا کیوب یا مکعب ته ورته شکل لري او په دغه باډي کې بیا ساینسونه هم لري ساینس معنی خالقاوي څه تر تو ګوري که چې دا وګور دا اډوکل وړه خاص ولا په دې کې ساینسونه نه معلومیږي دا خه مخ خاص ولا دا ستاسو چې د سترګې تاسو وینئ لکه شفاره کې کمپنۍ څه چې نه دا ته به کې ساینسونه دا سپینټ چې دي ساینسونه دي سېری نو باډي چې لري بل مخ خواته ساینسونه لري شاوس د کوم اډوک سره یو ځای کیږي مخ خواته د عمر د خیر بیا ویل کیږي دا اډوک عمر دی دا دا و دا دا عمر باندې سری دا اډوک ته عمر ویل کیږي دا سره مشتي دا ژرس چې د سپینه یډو صحیح سو دلته د عمر سره دلته مشتي دا عمر سره مشتي دا دلته سره مشتي صحیح دی بل د اتمویډ سره مشتي اتمویډ په دغه مینس کې څه موقعیت لري دغه مینس کې دغه سره دلته مشتي ورسره بل پلاټین تالو اډوکي دغه تالو اډوکي دي صحیح دی یې سل ورډ تر راپورته کیږي سترګې ته راځي په دغه ځای کې ورسره مشتي ورسره مشتي بل شاته اوکسیپیټل دی دغه تاسو تصویر دغه شین دا اوکسیپیټل دی دغه ژړ سره دلته مشتي دا ژړ خو نو سپینه یډ دلته سره مشتي صحیح دی او بل ټمپورل دغه سور چې تاسو دا سره دا ټمپورل دی د سره بیا دلته مشتي ورسره دلته سره مشتي نو دا ځینې اډیکو چې د غوسر چې غوسر یو ځای کیږي یا مثال په کرانیم کې د اډوک سره مشتي مثال فرنټل دغه مخ د غټ شین چې دی فرنټل دی نه دلته سره مشتي اوکسیپیټل سره تموز شاته سره مشتي صحیح شو پریټل سره بیا تل وړ مشتي دغه ځای کې دغه زرغون چې د پریټل بون دی په دغه ځای کې سره مشتي دلته بل اتمویډ خو نو مخکې مو ویل چې ته مخکې دلته سره مشتي صحیح دی ټمپورل مو ویل چې هغه دغه سره ټوکی دغه سره ټوکی هغه سره دلته مشتي ټمپورل بون سره مشتي صحیح شو د پریټل خو نلور پریټل او ټوکی دغه سره بیا تل مشتي بل پلاټین بون تعالو ټوکی هغه مطلب چې تلانه موقعیت په تعالو کې د سلور سریک طرف ورته کې دلته سره مشتي سره دا د څو سره مشتي او زایګماټیک اټوکی د بړخوا اټوکی چې دا هغه سره د بړخو خواته مشتي او مغزیلا اټوکی بیا دا د لوړې زامې اټوکی دا د لوړې زامې اټوکی د تل ور چې راپورته کیږي تر سره مشتي سری او بل اخره بل عمر اټوکی دي عمر خو نو چې هغه دغه اټوکی دا هغه شو پر سر باندې د پز پرده جوړوي دغه سره هم مشتي نو دا پنځه هغه اټوکی دي چې په کرانیم کې دي خو د سپاینویډ سره مشتي دا څلور هغه هډوکي دي چې پیشل کې د مخ هډوکي دي خو د سپاینویډ سره مشتي په تاسو چې مثال څوک وایي چې هغه هډوکو نومونه واخله چې هغه په کرانیم کې دي خو د سپاینویډ سره مشتي نو هغه د پنځه هډوکي دي تاسو څوک وایي چې د هغه پیشل هډوکي د مخ هډوکو نومونه واخله چې هغه سپاینویډ سره مشتي نه بیا هغه لاندې څلور هډوکي دي چې په راټین دي زایګماټیک دي مغزلري دي او عمر دي دا د هډوکو شو چې د سره هډوکي کوم هډوکي یو ځای کیږي ورسره اوس راځو دغه برخې ور بیا تشریح کوو وایي چې تاسو مخکې مو ویل بیا تشریح کوو ښه اول د کوم په دې کې کوم ریجنز برخې او نن مارکونه سته صحیح دي اول د موږ تاسو شیپ وایو چې د بات یا د شپرک غوندې او یا هم د کمپنۍ غوندې لري د شکل لري صحیح دا د شکل دي جوړ شي لکه کمپنۍ یا بات ته ګوري دا باډي ده معنا بدن دي شي اوس دا یو وزر دی دا بل وزر دی نه لکه کمپنۍ چې په واسوي شپرک چې په واسوي دا شکل لري شي اوس د باډي مشتاسو ویل په مینز کې موقعیت لري مینز کې باډي موقعیت لري شاوخوا وزرونه دي په دا مینز کې چې د باډي د باډي د شاوس صحیح شو بل د غټ وزر له دا هم ویلي یو غټ وزر چې ډیر اسافته دی او بل چې په خط شاوس غټ وزر چې شکی غټ وزر خپل په دغه کرانیم په دغه کیوټیک شاوس دغه بیس جوړي مرکز بیس جوړي صحیح شو سنټرل فرش جوړي په مرکز کې دغه فرش جوړي خو مخ خواته بیا د سترګې په خالګاه کې هم رول لري دا د سترګې کې چې نه د خالګاه په دې کې بیا شاخوا دی جوړي صحیح شو شاخوا یې جوړي او کوچني وزرونه چې بیا دي کوچني وزرونه داسې هوریزنټل یا اسوفوکیکش سوي دي شابس دا غسیل تراسی کا څخه دواړه خواته یو دا خواته تللی دی بل دې خواته تللی دی شابس هوریزنټل یا افوکیکش دي پراته دي شابس
نو موږ وایو چې دی باډي لري، غټ وزرونه لري او کوچني وزرونه لري، دا مو ویل پکې. ښه. بل سیله توراسیکا مخکې هم بحث پر وکړي، تاسو په یاد دی. سیله توراسیکا خپل معنا ترکی زین، ترکی د آس زین، دغه منځ ته ویل کېږي ځکه دا د آس د زین غوندې شکل لري. صحیح شو؟ د لوړې خوا څخه معلومیږي. سیله توراسیکا دغه ته ویل کېږي. بل په دغه سیله توراسیکا په دغه منځ کې د خالګا چې ده، دې ته هایپوپیزیل فوسا وایي. معنا فوسا معنا خالګا، دغه منځ چې دی شاوس د هایپوپیزیل فوسا ویل کېږي. په دغه فوسا یا خالګا کې موږ تاسو یو غده قرار لري چې هغه ته ویل کېږي پچیچوري ګلینډ، معنا نخامیه غده یا هم ماستر ګلینډ. دا غده دلته موقعیت لري په دغه منځ کې. صحیح شو؟ نو موږ وایو چې د سپاینوئید بون لوړې خواته د آس د زین په رقم ساحه ده چې هغه ته سیله توراسیکا وایي. په دغه زین په دغه منځ کې فوسا ده چې هغه ته بیا هایپوپیزیل فوسا ویل کېږي. په دغه خالقه فوسا کې بیا نخامیه غده یا هم پچیچوري ګلینډ قرار ده. صحیح شو؟ بل سپاینوئید ساینسونه موږ تاسو لرو د مخ خواته لاندې او مخ خواته دغه خالقه ویسته پکې چې ته ویل کېږي سپاینوئید ساینس. په دې کې ایر سیلز ته هغه بیا مخاطب راځي، د دماغ د وزن په کمولو کې رول لري، په دفاع کې رول لري، د اواز په ریزونانس کې رول لري، د هوا پاکولو کې رول لري. صحیح شو؟ او بالاخره لاندې پښې لري چې هغه ته پیرچوګوایډ پروسس ویل کېږي. پیرچوګوایډ پروسس یو دغه دی او بل دغه پیرچوګوایډ پروسس دی. په دې کې بیا دوه برخې دي، یو دغه میډیل پارت دی هغه ته میډیل پلیټ وایي، او بل دغه لیټرل پارت دی هغه ته بیا لیټرل پلیټ ویل کېږي. یعنې یو ونسي دی معنا موږ ته نږدې دی، بل موږ څخه لرې کېږي، موږ څخه لرې دی. صحیح دی؟ چې دغه پیټروګایډ پروسس سره بیا پیټروګایډ عضلات ورسره موږ ته بیا د خیره وروسته وخته په درسو کې بیا د خیره وایي انشاءالله. نو دا و د سپاینوئید بون ځینې مهمې برخې چې موږ تاسې اوس وویلې. راځو به آخري برخه یې وایو چې په دې کې ځینې مهم سریان او موږ تاسې هلته هم بحث پر وکړي، دلته اوس بیا تکراروو هغه سریان. صحیح شو؟ دا به نه هېروئ، دا ډېر مهم درس دی شابس. په سپاینوئید هډوکي کې ځینې مهم سریان شته. اول دغه مهم سری دواړو خواو ته دی. صحیح شو؟ دا درز په رقم دی، یعنې فیشر دی. دا چې دی دا فیشر دی، معنا درز دی. دا په سترګو کې راخلاصېږي. په سترګو کې بیا دوه درزونه شته، یو یې لوړ دی بل یې لاندې دی. لوړ ته ویل کېږي سپیریر، معنا لوړ، نو دا یې سپیریر دی، سپیریر اوربیټل فیشر. صحیح شو؟ دا به نه هېروئ، دوه انې شوله شابه سپیریر اوربیټل فیشر. په دې کې موږ تاسو مخکې هم وویله چې درېیم عصب، څلورم عصب، پنځم عصب اوله شعبه او بالاخره شپږم عصب دا پکې تېرېږي شابس. هغه څخه اصلي لاندې لیټرل پارت ته دلته فورامین ټرینډم دی، پوسټیریر لیټرل خواته لږ شاته او لږ وحشي ته فورامین ټرینډم، معنا دایروي فورامین دی، دوه خواته شته. صحیح شو؟ په دې کې بیا د پنځم عصب ویټو دوهمه شعبه تېرېږي. د هغه څخه بیا لږ شاته او لیټرل برخې ته داسې یو بیضوي لکه هګۍ غوندې فورامین دی، هغه ته بیا فورامین اوویل ویل کېږي، بیضوي فورامین. په دې کې بیا د پنځم عصب درېیمه شعبه تېرېږي. صحیح شو؟ او بالاخره شاته لږ لیټرل او پوسټیریر ته بیا فورامین سپاینوزم دی چې په دې کې بیا ځینې چې تېرېږي رګونه تېرېږي شابس. دلته یو ځای پاتې شو، دغه اپټیک کانال پاتې شو. د لوړ اپټیک کانال دی اول د وار مخکې مو بحث پر وکړي. اول اپټیک کرو تېر شوی دی، دلته اپټیک ناوه ده شابس. بیا اپټیک کانالونه نږدې یو دلته دی بل دلته دی شابس، چې په دې کې اپټیک نرف یا د سترګې عصب تېرېږي او سترګې ته راوځي شابس. صحیح شو؟ دا ول د سپاینوئید هډوکي کې ځینې مهم فورامینونه یا سریان چې موږ تاسو وویله او چې ورې چې پکې تېرېږي هغه مو هم وویل. دا سلایډ د هغه سریانو خلاصه ده. صحیح شو؟ بېرته هغه نومان ټول پکې راغلي دي. بېرته فورامین اول سپیریر اوربیټل فیشر و، دا مو ویلي شابس چې د غټو کوچني وضعات ترمنځ موقعیت لري، دا مو ویلي. په دې کې مو چې درېیم عصب پکې تېرېږي، څلورم پکې تېرېږي، پنځم اوله شعبه تېرېږي پکې او شپږم پکې تېرېږي، دا عصب پکې تېرېږي شابس. بیا هم فورامین ټرینډم ویلي دایروي دی شابس چې د هغه څخه لږ شاته موقعیت لري دا بل څخه. په دې کې بیا د پنځم عصب دوهمه شعبه تېرېږي. بیا هم فورامین ویلي په صفت عکس کې مو ویلي چې دا هم لږ شاته او لږ وحشي ته پروت دی. په دې کې بیا تېرېږي، په دې کې بیا د پنځم عصب درېیمه شعبه ویتري تېرېږي شابس. او بالاخره مو فورامین سپاینوزم دا کوچنی فورامین مو ویلي چې دا هم د هغه څخه بیا پسې لږ شاته او وحشي ته موقعیت لري، چې په دې کې بیا ځینې ارتریانیو او وینس یعنې رګونه پکې تېرېږي. صحیح شو؟ دا برخې موږ تاسو وویلې.
پس پنایډ بون کې مو دا وویل شابس. اوس راځو اتمویډ هډوکي موږ تاسو وایو. اتمویډ هډوکي دغه د فرنټل هډوکي په هوریزنټل پارت په منځ کې دلته په منځ کې موقعیت لري. که موږ تاسو را ولاړ شو دغه تندی فرض کړو، یعنې دا موږ تاسو کرانیم فرض کړو، ټول سر کپړه فرض کړو، دغه تندی فرض کړو مخ خوا. صحیح شو چې دا کوم هډوکی دی؟ فرنټل هډوکی دی. صحیح دی. دا فرنټل هډوکی موږ چې یو دغه ورټیکل پارت دی، دغه لوړ ورټیکل پارت دی، او بل موږ چې دا هوریزنټل پارت دی. شي هوریزنټل، دا هوریزنټل پارت د پزې شاته موقعیت لري، د پزې او تندي تر منځ. په دغه منځ کې یو هډوکی داسې پروت دی، داسې په اوږدو داسې پروت دی، داسې هم برخه لري، لاندې هم برخه لري، د پزې شاته را تېرېږي. موږ تاسو دغه پزه فرض کړو، پزه د پزې شاته داسې را تېرېږي، چې دغه هډوکي ته ویل کېږي اتمویډ هډوکی. اتمویډ هډوکی یعنې د پزې څخه د شاته موقعیت لري. دغه زرغون دا هډوکی دی، دغه زرغون چې تاسو وینئ په سترګو کې منځ کې موقعیت لري، دغه د پزې چې دننه وینئ لوړ، دا اتمویډ هډوکی دی چې دی د فرنټل د لاندې هوریزنټل پارت په منځ کې موقعیت لري، دغه نیزل بون څخه شاته موقعیت لري، او دغه سپاینویډ هډوکي څخه مخ ته موقعیت لري. دا د موقعیت مو لاندې درته وویلی. صحیح شو؟ دا مه هېروئ شابس. ښه مخته شو. دی چې دی خپله چیرې موقعیت لري، ما مخکې هم درته ویلی چې دی په هوریزنټل پارت کې د فرنټل هډوکي، یعنې د تندي هډوکي چې دا رقم دی شابس، دی په دغه برخه کې دلته پروت دی. دغه د پزې، دا موږ تاسې پزه فرض کړو، د تندی فرض کړو، دغه پزې شاته موقعیت لري، دا هوریزنټل پارت داسې دی په اوږدو داسې پروت دی. صحیح شو؟ یعنې د فرنټل هډوکي هوریزنټل پارت کې موقعیت لري. او بل مخ ته د سپاینویډ مخ موقعیت لري. هلته موږ وویل که ستاسو په یاد وي، موږ ویل چې سپاینویډ د اتمویډ شاته دی، نو اتمویډ بیا د سپاینویډ مخ ته موقعیت لري. صحیح دی؟ دا مخکې وویله. دی ایریګولر بون دی، معنا غیر منظم دی، او دی هم نیموټیک دی، معنا ساینسونه د خالیګاوي تاسو وینئ، دا په غلطو خالیګاوي چې دی دا ساینسونه دي شابس. دی نیموټیک بون دی. دی درې مهم برخې لري، درې مهم برخې لري. صحیح شو؟ دا هم باید هر وخت په یاد وي چې اول کریبري فارم پلیټ دی. کریبري فارم دا کوچني کوچني سوریان ته لوړ موقعیت لري، کوچني کوچني سوریان دلته لوړ موقعیت لري شابس، کوچني کوچني سوریان چې په دې کې د پزې اعصاب راوځي، پزې ته راځي. کریبري فارم پلیټ کې دا کوچني کوچني سوریان دي چې په دې کې د پزې اعصاب یا الفاکټوري نرو راوځي او پزې حس انتقالوي. صحیح دی؟ پسې بل ورټیکل پلیټ دی، دا اوږد عمودي ویناستې دا ته پرپنډیکولر هم ویل کېږي، پرپنډیکولر پلیټ یا هم ورټیکل پلیټ، چې دا د پزې پرده جوړوي، شاته د پزې شاته تېر شوی دی. صحیح دی؟ او بل درېیمه او څلورم برخه چې ده هغه دغه لیټرل پارت ده، یو دغه لیټرل پارت دی دغه، او بل دغه لیټرل پارت دی، دې ته لیبرنت ویل کېږي. لیبرنت معنی د هډوکیز ټوټه. صحیح شو؟ یا لیټرل ماس هم ورته وایي. نو موږ تاسو وایو چې اتمویډ هډوکي درې مهم برخې لري شخص. اصل کې څلور برخې راځي، خو دوې دوار لیټرل چې دی هغه یو رقم. صحیح شو؟ دا کس په تراول دغه کس ښه راځي. دلته ګورئ دغه زرغون چې تاسو وینئ د لوړې خوا څخه موږ ورته ګورو، دا زرغون چې دا کریبري فارم پلیټ دی چې کوچني کوچني د ریګو په رقم. کریبرو معنا ریګ، د ریګ غوندې کوچني کوچني سریان دي چې په دې کې الفاکټوري نرو یا د پزې اعصاب پکې تېرېږي، د پزې اعصاب پکې تېرېږي. او بل دغه اوږده لیکه مو وویل او ورټیکل پلیټ یا پرپنډیکولر پلیټ چې د پزې شاته پرده هم جوړوي، دا اوږد شکل لري. او بل مو دغه لیبرنت ویلی، هډوکیز ټوټې دوې یعنې په لیټرل کې پروت دی، لیټرل ماس او یا هم لیبرنت مو ویلی. دا درې د اتمویډ هډوکي مهمې برخې وې شابس. دلته شاته راځم. اتمویډ بون مو ویلی چې دی مخ ته او په منځ کې موقعیت لري، انټیریر میډیل، دغه ځای کې شاته دی موقعیت لري. د فرنټل په دا هوریزنټل پارت کې په منځ کې موقعیت لري، نو انټیریر میډیل په مخ خواته او په منځ کې موقعیت لري. د فلور اف د کرانیم، یعنې د کرانیم په مخ ته او په منځ کې موقعیت لري. دی چې شکي موږ وایو چې دی روف اف د نیزل کیویټي، دغه د پزې خالیګاه چې د لوړ چت هلته دی موقعیت لري شابس. نو د پزې د خالیګاه چت دی جوړوي موږ ته. صحیح؟ دا هم ویلي. بل پارت آف نیزل سپټم، د پزې د پردې یو برخه جوړوي. او پزه کې دننه وګورئ دغه مالټۍ هډوکی، دغه مالټۍ برخه چې د شابس
دا د سترګې د پردې یو برخه دی جوړي صحیح شو. بل دی پس د پز د پردې برخه جوړي شاو صحیح شو. او په سترګې کې هم موقعیت لري اوربیټل وال. ته وګورې په سترګې کې دا په سترګې کې دغه د اوربیټ کوي چې دغه میډیال خوا دغه د مالټي هډوکي کې دا خپل شتي دا خپل اتمید هډوکي دي. نو د سترګې د اوربیټل کوي په دیوال کې هم رول کم دیوال میډیال دیوال یو دغه لوړ سپیریور دی دغه لیټرل دی لاندې انفیریور دی دغه میډیال دی دغه میډیال دیوال کې هم رول لري. نو موږ ویل چې د کرانیم مخته او منځ کې موقعیت لري د پز د خالګه لوړ موقعیت لري صحیح شو. د پزې د پردې یو برخه جوړي او د سترګې دغه د کویټي خالګه دغه اونسیا یا میډیل خوا جوړي شي اوس صحیح شو. دا مو ویل. او بل دی خو د موټیک بون دی نو ساینسونه دی د شلري اتمویت ساینسونه لري چې په کې ایر سیلز دي او شي پرازي هغه بیا مخاطب راځي دی نیموټیک بون دی نو ساینسونه هم لري. ښه مخته ځو. دی د کومو هډوکو سره یو ځای کیږي. اول هغه هډوکي چې هغه په کرانیم کې د سره مخ دی هغه یو فرنټل هډوکی دی او بل سپاینوید هډوکی دی. دې ته د شوم توري دغه چې دی دغه شین دغه زرغون دغه زرغون هډوکی چې دا اتموید هډوکی دی صحیح شو. دغه مخ د سور یا مالټي دا فرنټل دی دلته د فرنټل سره مخ دی وینئ دلته سره مخ دی صحیح دی. او دا شاته شین چې تاسو دا شاته شین دا بیا سپاینوید دی دلته ورسره مخ دی دلته یعنې دی د سپاینوید هډوکي او د فرنټل په منځ کې موقعیت لري. د سپاینوید مخته رالی او د فرنټل څخه بیا شاته رالی دا دوه کرانیل هډوکي دي صحیح شو. دا دوه کرانیم سره مخ دي. اوس د نور سره چې مخ دي هغه بیا د مخ هډوکي دي پیشل هډوکي دي اوس به هغه پسې ووایو چې کم پیشل هډوکي سره مخ دي. اول نیزل د پزې هډوکي دغه پزې هډوکي دي وینئ دغه دلته ورسره مخ دي دلته پرې سره مخ دي صحیح شو. لکریمل د اوښکې هډوکي هغه په سترګې کې دلته موقعیت لري دلته ورسره مخ دي. پلاټین تالو هډوکي دغه پلاټین بون دی تالو داسې راپورته کېږي لوړې خواته د سر دلته ورسره مخ دي صحیح شو. بل مګزیلري د لوړې زامې هډوکي دغه سپین دا لوړې زامې هډوکي دلته ورسره مخ دي صحیح شو. او بل انفیریر نیزل کنکا د پزې دغه لاندې هډوکي دغه وینئ دا هډوکي دلته ورسره مخ دي دلته ورسره مخ دي. او بل ومر دغه لاندې دغه تیز شین دغه لاندې روښانه شجري دا ومر هډوکي دي دا سره بیا دلته ورسره مخ دي دلته. نو دا هډوکي هغه هډوکي چې د فیشل هډوکي وه او د اتمویډ سره یو ځای کېږي ورسره چې تاسو د هډوکي موقعیت ښه زده کوئ دغه د هډوکو نومان چې هغه ورسره یو ځای کېږي دا نومان خپله زده کېږي بیا چې ما زه موقعیت یې باید ښه په یاد کړئ چې د هډوکي چیرې موقعیت لري صحیح دی. نو موږ ویل چې دی څو برخې لري 3 برخې لري. کریپارم پلیټ مو ویلې دغه لوړ سویان چې دغه کوچني سویان دغه ته ویل کېږي کریپارم پلیټ. بل مو پیر لیټرل ماس جوړه لیټرل ماس یا لیبرنت یو دغه و چې په خواته بل داسې خواته او بل پرپنډیکولر یا ورټیکل دغه پلیټ مو ویلې چې د پزې پرده جوړي او دا مو ویلې. اول برخه وایو کریپارم پلیټ مو تاسو وایي دا معنا ریک کریبر معنا ریک یا غلبیل نه غلبیل ته ویل کېږي ته وایي وایي د غلبیل هغه سریان چې دی نه دا شکل لري شاوس منطقه چې ته ویل کېږي ته کریپارم پلیټ ته ویل کېږي. دا سریان چې تپاره دي دا سریان خپله د اورپکټري نرو دپاره چې هغه پکې تېرېږي او دی چې شکي خپله دغه پلیټ چې دی شابس دا د پز چت جوړوي صحیح شو. یعنې دغه لاندې ته پزه قرار لري شابس د پز چت جوړوي چې دلته د پزې عصب نه تېر شوی دی. بل کریسټاګالي دغه تېر ځای وینئ اثر دا کریسټاګالي ده. کریسټاګالي ولې مهمه ده ځکه مهمه ده یو دغه موږ چې اوس دغه اوله برخه وویله کریپارم پلیټ چې موږ تاسو ویلي دغه پلیټ په منځ کې موقعیت دی راوتلی دی شابس په منځ کې موقعیت لري د کریپارم پلیټ دا ولې برخې په منځ کې موقعیت لري شابس کریسټاګالي دا ولې مهمه ده پر دغه برابر باندې زموږ تاسې دماغ پر 2 برخو ویشل کېږي دا هم باید په یاد شابس چې هغه ته فاکس سریبري وایي فاکس سریبري یعنې اتمویډ هډوکي موږ تاسې اوله برخه وویله کریپارم پلیټ مو ویلې دغه پلیټ په دا منځ کې یو شی راوتلی چې هغه ته ویل کېږي کریسټاګالي. دا ګالي برابر زموږ تاسې دماغ پر 2 برخو لکه عجاوز چې په منځ نیمه کې نه دا حرکت نو په دغه کریسټاګالي چې ده
دا مستقیم زموږ تاسې د دماغ په منځ کې تېرېږي یا د منځ سره برابره ده شابس مستقیم صحیح دی. دغه برخې وې دغه زرغون چې تاسو وینئ دا اول عکس دا کریډ فارم پلیټ شو. دغه چې په لاسته دوهم عکس زرغون چې تاسو وینئ دا پرپنډیکولر پلیټ شو. او دا دوه سره چې دي شابس دا لیبرنت یا لیټرل ماس صحیح شو. تاسو ته څوک وایي چې دا اولفاکټري نرف چې دی دا پزې عصب د اتمویډ هډوکي په کوم برخه کې تېرېږي تاسو به ورته وایاست چې په دغه سوریان چې د کریډ فارم پلیټ په دې کې تېرېږي شابس صحیح شو. چې تاسو څوک وایي چې د اتمویډ هډوکي ساینسونه چیرې قرار لري څه به وایاست چې په دغه لیبرنت کې قرار لري یو لیبرنت او دغه بل لیبرنت. تاسو چیرې څوک وایي چې د سترګې د پردې یو برخه چې ده د اتمویډ په اساس چې جوړیږي د اتمویډ کوم برخه جوړیږي د اتمویډ دغه ورټیکولر یا پرپنډیکولر پلیټ جوړیږي شابس صحیح شو. راځو لیټرل ماس موږ تاسو ویلې دا دوې وحشي کتلې دي چې یوې خواته او بلې خواته داسې موقعیت لري شابس. په دغه لیټرل ماس کې چې مهم دي اول ساینسونه یا خالګاوې ډېر مهم دي باید په یاد وي شابس. دغه ساینسونه شته چې هغه ایر سیل لري او مخاطف راځي صحیح شو. ایر سیلز ساینس لري او ایر سیلز سامه یې روی پشکي او بل په دغه لیټرل ماس کې د پزې په خالګاو کې دوه درزه جوړیږي یو دغه درز دی چې هغه ته کنکا ویل کېږي بل دغه درز دی ته هم کنکا ویل کېږي یو سپیریر کنکا ده لوړه بل میډیل کنکا ده. نو موږ تاسو داسې وایو د پزې په دننه خالګاو کې درې درزه شته درې کنکاوې شته درې درزه دا دوه درزه چې دي شابس دوه کنکاوې چې دي دا د اتمویډ هډوکي دغه لیټرل ماس یا دغه لیټرل برخې په واسطه جوړیږي چې هغه ته لیبرنت هم ویل کېږي یو دغه برخه شوله او بل دغه برخه شوله او پات شو دغه درېیمه کنکا چې ده هغه د خیر به جلا وروسته ویل کېږي هغه انفیریر نیزه کنکا جلا هډوکی دی بیا د خیر په مخکې بیا د خیر هغه بیا وایي سمه ده. نو دا اوس موږ تاسې د اتمویډ هډوکي تشریح شابس. نو زموږ تاسې د کرانیم هډوکي چې وه خلاص وه نور ټوله مو وویله که چیرې پوښتنه او سوال لرئ دغه یو سلاید لا وایو بالا وروسته پوښتنه کولی شئ. فرنټل هډوکي مو ویل چې دا مخ ته موقعیت لري دا تندی جوړي یوازې یو هډوکی سنګل دی. بل مو فرنټل هډوکي ویل چې دا د فرنټل څخه د شاته موقعیت لري دواړو ترمنځ دلته کرونل شورا و شابس دا مو ویلي دوه دي فرنټل چې یو دغه دی بل بل خواته قرار لري شابس. اوکسیپیټل شاته موقعیت لري دغه شاته یو هډوکی دی او دغه شورا چې جوړي دا ته لمبویش شورا ویل کېږي. بل ټمپورل موج دا دوه هډوکي دي دغه دواړه اړخو ته یو دغه اړخ دی غوږ خواته بل اړخ دی دی به دغه سکواموس شورا جوړي. بل مو سپاینویډ نن مو ویلی چې دا په منځ کې موقعیت لري شپرک یک د څه نومیږي دغه بل شي دی کمپنۍ پر کم شکل لري دغه هډوکی دی شابس په منځ کې موقعیت لري صحیح شو. او بل مو دغه اتمویډ کوچنی هډوکی ویلی چې د پزې شاته د سپاینویډ مخ ته د فرنټل شاته موقعیت لري دا زرغون هډوکی مو ویل چې یوازې یو هډوکی دی صحیح شو. دغه درې برخې مو ویلې دا زموږ تاسې د کرانیم هډوکي وه چې موږ ته کرانیم جوړوي تاسې وګورئ تکرار یې که چیرې په هر ځای کې پوښتنه مشکل لرئ هغه ماته ویلی شئ. او دغه څه چوراوي دا زموږ تاسې په اول درس کې موږ تاسې ویلي وه د سکل د معرفت اول درس چې و تقریبا نهم لکچر فکر کوم راځي که اتم لکچر راځي پاتې موږ ویل چې لمبویش د چورا کوم چورا ده کرونل کومه ده سجیټل کومه ده او سکواموس کومه ده هغه ویډیو سره وګورئ انشاءالله او دا مو ویلی سبا خیر به انشاءالله پیشل به مستقل سره شروع